عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بی اسناد صحیح مسند عبدالرزاق کے نقل لی او فرمائل دا قوم لوط عمل چی سوک کئی دای مبارک او فرمائل چی یندر آلا بنائل فی القریہ پکری کی چی کم یو اچت سیرے اچت گڑنگ دے غٹ غرد دے غٹ غٹ دے آگی تا وہ کتریشی فیلقا منو دائن وقت غرزوانیشی ثم یتبع بالحجارہ بے بس برک کمری ورخوشی کلیشی سمرا چی اچت زی دنگ زی غٹ گڑنگی دقن با غزار لیشی دا گوری دیر خطرناک سزار چی پا ہوا کے سڑ روانی چی اس پلان در رسیگم سبرا سکی پا کم زیمانی بلگیگم دمر خطرناک سزاولا ورکی وی سزاور کوئی قوم لوط عمل چیزو که دا کارو سرو کئی وی زمارلو نن زمان نوجوان طبقہ اگا پدی غم کڑیر مبتلا دا پدی گن کڑیر زیادت مبتلا دا دلی اسباب قدیر زیادتی اسباب دا غیر پارے و غٹ سبب دا پساد اگا دا نیٹ استعمال لے پا غلط طریقے بانے موبائل تاغی پا غلط طریقے بانے استعمال لے اگرچہ عالم کفر آئی خدا کوشش کی چاہ گناہ پا مسلمانانو کی دیر عام کی چی کم گناہ دا فطرت تم خلافنا باقی دا بازی ملکونا اگی قوانین جاری کی خبر آرڈینین سے جاری کی چی ورائے دیالک تالک و دیدل خیر تے جائز دی بازی ملکور کی باقی دا الک و دیدل کی دلیشی دئی خوکار تا دے لیکن مسلمان پدے کی مبتلا کو مسلمان پدے ارادو بانے پدے بہانو بانے پدے وعدت کی مبتلا کی گی چی الک تالک سر تعلقات ساتی میں ان کی پی اشقی بسوئی ویزماو صد اللہ در رضا پارا بھی ندا وز اللہ در رضا پارا بخطر بھی ندا چاہ ساتی چاہ خد اللہ رضا خو پکی کنا آخو زالا پا نیک سڑائی کنا خو فاسق پاجری زالا ٹکے مننکی دا اللہ رضا پارا دا بانی ہو دی گوری دا اللہ در رضا پارا متعلق تے اس آخو نیک شنو بیا اس رستا کاغا نیکی ٹک در اللہ رضا پارا اس تعلق ذات دا نیکان چیز دا لگ دی ولی نور خلق لگ دی چیتا پر یو پسن خطی اللہ رضا نشترے صرف پل خواہش پورا کولی خواہش پرستی کولی نو غٹ سبب نے دنیٹ استعمال لے دا گندگی پر پلمون کیو گوری شہوات دا انسان اگر اوچت شی بے خپل خواہش پورا کول غواری نو کل پا یوزے کی خپل خواہش پورا کرے کل پا بلزے کی خپل خواہش پورا کرے دے نعوذ باللہ تعالی من ذالک کل دا لیواتت پا ذریعہ بانے کل دا استمناء پا ذریعہ بانے او کل دا عام زناکاری پا ذریعہ بانے خیات ترے گورے ددی گناہ اثر بانے سڑے رست پوئے گی امام ابن ابی الدنیا علی عقوبات کے روایت نقل کردے دا صرف علماء کی عالم عبداللہ ابن الجلہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے فرمائی وَكُنْتُ وَاقِفًا انظر الى غلام نصرانین زوئے کی ولانما یو نصرانی یو انگریز لکو او غتم قتل حسن چغڑی خیستوی انگریزار خیستوی ما تقتل لا سے حال کدا چدا عالم ہم دے ما تقتل لا خیستون تیو پدیکی دا کس پا ما بن راغی دا ابو عبداللہ البلخی مشہور محدث و فقیہ دے دا پا ما بانے ترشز ما پا خوابانی ما تیچ ما اوقفکا دلتا سنگ ولاری پدیزی کی ولی ولاری ویلماو تیویلو چیا عمی اترا ترا دی صورت دا صورت تینی دا شکل تینی تو عذب بالنار شداو پا غربانی سوزلی کی اگا گورا الفاظ داویل کی دی شدا غنیتی امو چی دو چمرا خیست شکل لے خیست مخلا ورکڑے دے دا گورا دو غربانی بس سوزلی کی ریشی دا عبداللہ البلخی ابی پویشیو ابو عبداللہ البلخی وی فضرب بیدیہی علا کتفی لاس کم دے لازمہ پدے وی لاس بانی زمان پدی ولی بانی گزارو کدا سی پدی ولی اوٹا پولم فرماتے ویرہم لتجدن غبها ولو بعد حین وی عبداللہ ددی سزا بات تبیامونی اگر کلک سات رستی ددی قتل سزا تا چرے نصرانی تا دی انگریز تا دد حسن و خائص تا و جگہ دا غدی مخت تا قتل ددی سزا با زرد چتا بیامونی
څه وخت بعد دې بیمونی اغوی فوجدت غبها بعد 40 سنه د دا قتل سزا د دا انګریز مخ نه چې ما قتل د هغې عقوبت او د هغې سزا 40 کاله بعد ماته میلاو شوه 40 کاله بعد هغه څه وه چې نسیت القرآن قرآن نه ایستیر شو قرآن مې یاد کړی و د قرآن حافظ وم لیکن د دې منحوس عمل په وجه باندې ما نه قرآن الله ير کړي ایسته قرآن نه ير شي نن خلک راشي تپوس کوي یاره جي سکول کې باله کې په یونیورسټۍ کې په کالج کې باله کې را به شي څه به وایي یاره جي حافظه مې کار نه کوي حافظه مې وخت په وخت باندې خرابي ټیک ته یو خو د بعضې د بیماریو په وجه باندې د معدې په وجه باندې یا د نورو بیمارو په وجه باندې هم حافظه کله کمزوري کېږي کله فدایشي طور د انسان حافظه کمزوري لیکن د یو سړي مخکې حافظه ټیک ته وس خرابه شوه هېڅ قسم بیماري پرې نه راغلې بل څه وزر نه دی دی راشي تپوس کوي حافظه مې خرابه ده وی څه کار کوي تپوس وکړه که نه دا به خامخا په یو عمل کې مبتلا یي دا په یو عمل کې مبتلا یي لکه د دې آثار په نور دغه باندې هم کېدلی شي د انسان په افکارو باندې هم کېدلی شي مسجد نبوي کې یو عالم و هلته انیس طاهر محدث انیس طاهر دا یو عظیم محدث دی جامع اسلامیه کې مسجد نبوي کې درس ورکوي الادب المفرد د امام بخاري د هغې درس په ماښام کې ورکاوه موږ دا درس ته کېناستو یو کس پې سوال وکړو چې یاره جي ما ته چې کوم دی وهمونه ډېر زیات راځي سوچونه ما ته راځي وسوسې چې ورته ویل کېږي ګوره وسوسې قسمونه باندې ځینې چاته وسوسې چې کوم دی دا وهمونه راځي د آخرت په باره کې قبر باره کې دا خو ډېر ښه صفت دی چې ته قبر را پیدا کېږي دا نه ویل عام دا وسوسو کې زه ډېر واقع کېږم کله مونځ نه ګډوډ شي کله اودس نه ګډوډ شي وغیره هغه ورته ویل د دې لپاره نور اسباب هم کېدلی شي ټیک ته بیماري هم کېدلی شي لیکن زما ویل یو ډاکټر ملګری دی ماهر نفسیات دی ماهر نفسیات دی ویل هغه ماته ویلي چې انیس طاهره اکثر خلق چې نن په دې وسوسو کې مبتلا دي د دې لپاره غټ سبب هغه بربنډ فلمونه کتلي کم خلک چې بربنډ فلمونه ګوري د فحاشۍ چې څومره فلمونه دا ګوري هر وخت کې دا په دې وسوسو کې الله مبتلا کوي په یو مرض یې الله اخته کوي که نه ولې دا دماغ خو الله تعالی دې لپاره نه و درکړی چې ته پې داسې نه ګوره نو د هغې ګناه اثر ما ته میلاو شو 40 کاله بعد 40 کاله بعد د هغې په اثر باندې زه پوه شوم زما وروڼو خاص کر نوجوان طبقې ته درخواست تا دی دا داسې یو عمل دی چې انسان فطرت یې هم نه مني د انسان مزاج یې هم نه مني د انسان په مخ کې نور ختموي د انسان قوتونه ختموي د انسان زړه کمزوری کوي د انسان د مخ نه کوم نورانیت چې هغه ختموي د دې عمل لري حتی تر اوسه پورې اعتراض وکړی شي نوجوان طبقې ته زموږ نبي دا خو لا زموږ روحاني پلار دی که نه هغه موږ ته دا نصیحت نه وکړی چې خپل خواهشاتو لپاره تاسو دا عملونه کوئ یا فاش فلمونه ګورئ موږ ته یې څه ویلي یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ای ټولګیا د ځوانانو تاسو کې چې چا هم طاقت وي ځان له دې واده وکړي ښځه ځان له وکړي که چېرته وس هم نه رسېږي فمن لم یستطع فعلیه بالصوم که څوک طاقت لري د واده پلار ول واده نه کوي فعلیه بالصوم روژه دې نیسي فانه له وجا ځکه دا روژه شهوات ختموي حاصل مې ته بیان کړه موږ ته خو دغه ترغیب دی زما وروڼو خپل نظر کنټرول کوي مشرانو ته هم خپل بچي کنټرول کوي د هغې لږ محاسبه کوئ بچی چړته لاړ شړته لاړ چا سره دی تعلق ساتي چا سره ناس پاس دی فساق فجارو سره ناسته پاسته که نیکانو خلکو سره مجلس کې ناست دا معلومات خو هم پکار دی که زما وروڼو دا داسې یو خبیث عمل دی چې د انسان عمرونه هم دا کموي